هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو پخیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د زمري 14مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 5مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. په کندوز کې د مور د شیدو نړیواله اونۍ ولمانځل شوه. په بلخ کې د 1.5 کیلومتر سړک ریزۍ پروژه پیل شوه. په تخار ولایت کې د کانفو د ملي لوبډلې د سیالیو 15م پړاو پیل شو. او د امریکا استازو له ټرمپ ادارې د فلسطین د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې د مور د شیدو نړیوالې اونۍ ولمانځل شوه. د کندوز ولایت د امیر روغتیا ریاست د پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ ولمانځله. مسؤلین وایي د مور شیدې د ماشومانو د سالم رشد او د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ډېرې اړینې دي. په دې غونډه کې د میندو د پوهاوي لوړولو او د پاکیفیته روغتیایي خدماتو وړاندې کولو باندې ټینګار وشو. په ورته مهال د مور او د ماشوم د روغتون مسؤل هم ویل چې په دغه روغتون کې شیدو ورکوونکو میندو ته خدمات ډیر شوي دي. په بلخ کې د 1.5 کیلومتر سړک ریزۍ پروژه پیل شوه. د مزار شریف ښاروالۍ د دې ښار د عمومي ناحیې په 5 سیمو کې د 1.5 کیلومتر سړک د ریزۍ پروژه پیل کړې ده. د ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري برخې رئیس استاد احمد جاوید مایار رسنۍ ته ویلي چې د دې پروژې موخه د بنسټونو ښه والي، د تګ او راتګ اسانتیاو او د ترانسپورتي ستونزو کمول دي. د زیاتوي چې دا سړکونه به د تخنیکي نقشې او معیاري طرحې پر اساس جوړ شي او په پروژه کې د غاړې ویالو جوړول، نوي څراغونه نصب، پاک پلچکونه، د کرښو نښه کول او نورو اړوندو کارونه شامل دي. د یادونې وړ ده چې د سیمې اوسېدونکو له دې پروژې هرکلی کړی او دا یې د ښار د ښکلا او پراختیا لپاره یو اغېزناک ګام بللی دی. په تخار ولایت کې د کانفو د ملي لوبډلې د سیالیو 15م پړاو پیل شو. نن د کانفو ملي لوبډلې د سیالیو 15م پړاو د 22 ولایتونو د استازو په ګډون د تخار ولایت په طالقان ښار کې د بدني روزنې ورزش د امریت په ورزشي جمنازیوم کې رسما پرانیستل شو. د ورزشي مسؤلینو په وینا د سیالۍ د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د غوره لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او 6 ورځې به دوام وکړي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا استازو له ټرمپ ادارې د فلسطین د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې. د امریکا د استازو جرګې غړي 12 دیموکرات غړو د ټرمپ ادارې ته په یو لیک کې د فلسطین د دولت په توګه د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې ده. د راپورونو له مخې دا غوښتنه د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب، د سیمې د ثبات او د دوه دولتي حل لارې د پیاوړتیا لپاره مطرح شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ تاوتریخوالی دوام لري او د فلسطینیانو د ځمکو د نیولو پر ضد لاریونونه هم روان دي. دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.